سلامونه، وخت مو پخیر. له مالان میډیا څخه د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. بامیان ولایت کې د سربو او جس دکان د استخراج تړون. د قانون او پترولیم وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د سربو او جس دکان استخراج تړون یې د افغان دوراني شرکت سره لاسلیک کړی. په کندهار ولایت کې د تریشل جوړولو فابریکې کار پیل. د یادې کارخونې مسؤلین وایي دوی هره ورځ 8 تریشله جوړوي. د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د کتاب نړیواله ورځ نمانځل. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې یاد وزارت د کلتور او هنر معینت اړوند عامه کتابتون ریاست له لوري د بابر بڼ کې د کتاب نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې د یو روغتیايي مرکز په ودانۍ ډبرې کېښودل. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي چې یاد روغتون به د خلکو په شخصي لګښت د 1,200,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. او ازبکستان ته د افغانستان د اوسپنې او پټلۍ ادارې سرپرست او ورسره مل پلاوي سفر. اوس هم بشپړ خبرونه. زه احمد خبیب حسرت یم. د قانون او پترولیم وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د سربو او جس دکان د استخراج تړون د افغان دوراني د کان کیندنې او پروسس شرکت سره لاسلیک کړی دی. د خبر له مخې د بامیانو د اول نمبر یکاولنګ ولسوالۍ د ګنده کوتل ساحې د سربو او جس دکان د استخراج تړون د قانون او پترولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور له لوري د افغان دوراني کان کیندنې او پروسس شرکت له رئیس سره لاسلیک شو. د یادونې وړ ده چې دغه قرارداد د 5 کلونو لپاره د افغان دوراني کان کیندنې او پروسس شرکت ته ورکړل شوی دی. د دې تړون د لاسلیک شرایطو په اړه تر دې ډیر جزئیات نه دي ورکول شوي. په کندهار ولایت کې د تریشل جوړولو یوې فابریکې چې نږدې 2 میلیونه ډالره پانګونه یې کړې ده خپل کارونه پیل کړل. د دې کارخونې مسؤلین وایي چې هره ورځ 8 دانې تریشلونه جوړوي او د تولیداتو کیفیت د نورو هیوادونو تر تریشلونو ښه دی. د دوی په خبره چې د تریشلونو نرخونه هم د نورو هیوادونو په پرتله ټیټ دي. د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت ته د بیلابیلو هیوادونو څخه نږدې 15 بهرني سیلانیان ورغلي دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي انعام الله سمنګاني ویلي چې 13 ورځې په دغه ولایت کې د بیلابیلو هیوادونو له راغلو سیلانیانو سره لیدلي دي. سمنګاني زیاته کړې چې کندهار ته راغلي سیلانیان له بیلابیلو هیوادونو څخه دي چې شمېر یې 15 تنو ته رسیږي. دوی غواړي د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه هم لیدنه وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر معینت اړوند د عامه کتابتونونو ریاست له لوري په کابل کې د کتاب نړیوال ورځ او د کتاب اونۍ د کابل په بابر بڼ کې ونمانځل شوه. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري معین مولوي سعد الدین سعید په دغه غونډه کې د لیکوالانو د آثارو پر چاپ کېدو ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې زده کوونکي او محصلین دې په ټولنیزو رسنیو کې د زیات وخت تیرولو پر ځای د کتابونو مطالعې ته مخه کړي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت تر دې وړاندې په هیواد کې د کتاب لوستنې کلتور د ودې او عامولو په موخه په پلازمینه او یو شمېر ولایتونو کې د کتابتونونو نندارتونونه هم جوړ کړي وو. د غور په دولتیار ولسوالۍ کې د خلکو په شخصي لګښت د یو روغتیايي مرکز د ودانۍ بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو وویل چې پرون ورځ د دولتیار ولسوالۍ په پښتنور سیمه کې د خلکو په شخصي لګښت د 1,200,000 افغانیو په لګښت د یو روغتیايي مرکز د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلینو زیاته کړه چې په ورته وخت کې د دغه ولایت د تیورې ولسوالۍ کې په آنه کلي کې یو روغتیايي مرکز جوړ او خپل فعالیت یې پیل کړ. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست او ورسره مل پلاوي ازبکستان ته په رسمي سفر تللي. یاد پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د ازبکستان او پاکستان هیوادونو سره د افغان ترانس او اوسپنې پټلۍ د تخنیکی اقتصادي مطالعاتو د پیل او په ټوله کې د ریلۍ همکاریو د پیاوړتیا اړوند خبرې اترې وکړي.
تمه ده چې په دغه درې اړخیزه ناستو کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د تخنیکي اقتصادي مطالعاتو د پیل نیټه معلومه شي.